تصادفي داسې کار شو چې زما دوهمه لورکۍ چې د هغې نوم فرشته و، هغه 12 کلنه وه، هغه هم په دې ناروغۍ باندې مبتلا شو او هغه یو 3 میاشتې مخکې په حق ورسېدل. د تل په څېر یو ځل بیا د هېواد د ټولو پانګوالو ته پکار چې د نورو هېوادونو پر ځای په خپل هېواد کې پانګونه وکړي او د خپل هېواد په سمسورتیا او ابادۍ کې برخه واخلي. موږ تاسو دغه اخري د هغه شیبو شاهدان شاید چې بله ورځ مقصد چې حاجي ملا صاحب محترم وایي د افتتاح شاهدان دي. هغه تغیرات موږ ټول تر څېړنې په مطالعه واجبان دي. تقریبا په 8 برخو کې موږ د دې لپاره ګروپونه جوړ کړي. د ملکیت د ترتیب په برخه کې، د پلان په برخه کې، د ساختمان کنسټرکشن په برخه کې. د هر هېواد اقتصادي وده د خصوصي سکتور پانګوالو او تجارانو په هلو پورې تړلې ده. د پانګوالو ونډه دا ده چې فابریکې جوړې کړي، زراعت ته وده ورکړي، سوداګري پراخه کړي او د خلکو لپاره د کار فرصتونه برابر کړي. موږ د ستونزو منلو یو او موږ ته اطمینان ورکوو چې موږ تخنیکي ټیم زموږ وزارت او د اسلامي امارت زیارت ادارې د تاسو په خدمت کې دي. بنا پروژه زه فکر کوم د دغه پروژه سره په هم اقتصادي پرمختیا رامنځته شي او هم د شفاخانې په دې سره چې به خلکو ته کار پیدا شي. زموږ هېواد به د نورو څخه چې اوس تقریبا په دغه 3 کالو کې تقریبا 3 کاله دمخه د افغانستان 15% پر خارج صحت باندې ولاړ و. اوس